د غاښونو د سپینولو لپاره بهترینه نسخه. سلام ستړي مه شئ، زموږ چینل ته درته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. د هر څه در مخه یوه یادونه کوو، که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بېل ګنګړي نشان باندې ووهئ او دا ویډیو درسره لایک کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ کمنټ برخه کې موږ ته پرېږدئ. غاښونه د انسان په ښکلا کې مهم رول لري، چې غاښونه چې خراب وي نو مخ یې ورسره بد ښکاري، که غاښونه مو ښکلي وي نو مخ ورسره ښکلی ښکاري. د دې لپاره چې غاښونه مو صفا او سپین وي او تور داغونه ترې منځه لاړ شي، په دغه نسخه کولی شئ خپل غاښونه سپین کړئ. د دې نسخې لپاره د اړتیا وړ شیان: د غاښونو د کولګیټ کریم، همداشان د زیتون تیل یا غوړي، همدارنګه سودیم بایکاربونیټ یا د پخلی سوډا یا هغه سوډا چې په کورونو کې د اوړو سره استعمالوي تر څو د اوړو سره د خمیر پر ځای کاروي یا په نانواییو کې د خمیر پر ځای کاروي. دې ته د پخلی سوډا ویل کېږي یا بیکینګ سوډا ورته ویل کېږي یا ورته سودیم بایکاربونیټ ویل کېږي. د جوړولو طریقه: لومړی یو لوښي ته یوه کاچوغه د غاښونو کریم ور واچوئ، دې ته یوه کاچوغه د سودیم بایکاربونیټ یا د پخلی سوډا ور واچوئ، کوم چې نانوایان یې کاروي. همدارنګه دې ته یوه کاچوغه د زیتون تیل یا غوړي ور واچوئ. درې واړه ښه سره میکس کړئ چې ښه میکس یا مخلوط ترې جوړ شي. چې کله ښه میکس شو، بیا یې په غاښونو د برش په واسطه په خپلو غاښونو د 3 څخه 4 دقیقو ووهئ، تر څو یعنې 3 څخه تر 4 دقیقې پورې خپل غاښونه په دې په واسطه صفا کړئ. دغه طریقه په ورځ کې 2 ځله تکراروئ، انشاءالله خراب غاښونه به مو صفا شي. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې، که خوښه مې لایک کړئ، کومه پوښتنه لرئ کمنټ کړئ. ویډیو کتلو څخه مننه.